د روح الماني رایه دلته دا د طالبانو کله چې کافران سوځوي جهنم کې الله به دا بدن دا پوستکی څه ده دا به وسوځي ختم سو بیا به بل پوستکی ور واغوندي بل روح ته به بل بدن جوړ کړي بل بدن به وسوځي بیا هغه چې اوس بیا بل نو خو که ته دلته سوال وکړې چې ګناه خو چا کړې دغه بدن کړې ده دی وایي روح الماني وایي نه اصل کې خبره دا د هغه خبرې د پویا د طالبانو چا بله ورځې کړې وه دی وایي اصل کې الله عذاب نفس روح ته ورکوي چا ته یې ورکوي نفس روح ته ورکوي بدن که دغه وي که بل وي هغه دومره بدن هسې د ډاکټر باډۍ د طالبانو ډاکټر مهم ده اصل کې څوک ده روح دا اصل کې الله ذلیلوي و عزت فالحق ان العذاب على النفس الحساسة بأي بدل حلت وفي أي جلد كانت وكذا يقال في النعيم په نعمتونو کې هم داسې ده دا د روح الماني رایه د طالبانو مخکې مې هم درته ویلي دلته روح الماني دی شارح د بخاري نه نقل کوي نو هغه وایي چې دا یو ورځ وایي د نفس د روح جزا سوله چې جزا به چا ته ورکول کېږي نفس ته به ورکول کېږي که بدن ته وایي نفس ویلې روح ویلې چې تا ته به بدن عذاب درکول کېږي ځکه ورننوتلی خو ته وې بدن ته ویلې روح ورته ویلې چې زه خو نو مړ وم که تا نو هم را ژوندی کړی نو زه کله ننوتلی سم نو ګناه په تا باندې ده جنجال سو د دواړو سخت خطرناکه جنجال وي د دې دواړو مثال داسې یو ړوندو طالبانو یو شل و ړوند شل ته ویلې راځه باغوان باغ ته ورننوځو مڼې راوشکو نو ړوند ورته ویلې زه کله وینم شل ورته ویلې زه کله ورسېږم ړوند ورته ویلې وي څه به تا په اوږو باندې کینو دواړه چېرته ننوتل باغ ته ورننوتل چې کله باغ ته ورننوتل نو ړوند خو لاره نه لیدله که نه شل په اوږو ناستو لیدلی بس دا ودرېږه دې ونې ته مڼې راوشکولې چې راویشکولې باغوان پرې راننوت سوټی ورسره د خطرناک ړوند ورته وایي وی ما خو نه دی راشکولی ما نه لیدلې دا چا راشکولی شل ورته ویلې زه کله ورسېدلم خو ده ورجي کړی یم د باغوان به یو وهي که دواړه وهي جزا به کم یو ته ورکوي نو روح الماني دلته دا خبر نقل کړې ده خدای وایي طالبانو ځکه روح الماني دا اکثر شیخ الاسلام ابن تیمیه هم دا مثال ذکر کړی روح عذاب به روح بدن دواړو ته طالبانو او دا د اکثر علماو رایه د جزا نعیم نعمتونه او څوک عذاب به روح بدن ته طالبانو جنت کې به عذاب وی جنت کې به راحت او دا نعمتونه همدغه بدن او همدغه جسد ته اکثر علما وی وو عذاب به همدغه بدن او همدغه روح ته وو خو روح الماني دا نه مني طالبانو ځکه هم دی وی ولا اراه صحیحا دا مثال صحیح نه ده ولې لظهور الفرق بین المثال والممثل د مثال او د ممثل په مابین کې څوک ده دلته فرق ما مخکې درته ویلي دی وی طالبانو اصل کې جزا چاته ورکوي روح الماني په رایه باندې اصل بدن دته بدن معتبر نه ده که هغه بدن کې که په هغه بدن کې دا روح نه ننوته که هغه کې که په هغه کې بل کې ننوته بس الله جزا ورکوي خو د تناسخ عقیده د روح الماني نه ده ګورې فکر تم پام وي